حضرت تاسو چونکې خلک په ریډیو باندې هم ډیر اوري او تاسو ډیر تعلق چې کوم دی چې څومره ګڼمنو عوامو سره دی او عوام تاسو سره یو روحاني تعلق لري، هغوی په تاسو باندې یو اعتماد دی، په تاسو باندې یقین ساتي او تاسو د خولې نه وتې خبره هغوی په سر او چشم باندې قبلوي. نو نن سبا حضرت عوامو ته چې کوم دی ضرورت د دې خبرو ډیر دی چې د انسان حاجات وي، هر قسمه حاجت انسان ته پیښېدی شي، خو چونکې له بده مرغه زمونږ په معاشره کې داسې خلک راوتي دي چې هغوی تعویضونه، دمونه او دغه څیزونه شروع کړي دي او یو روزګار یې شروع کړی دی او مختلفو خلکو نه چې کوم دی په مختلفو طریقو باندې پیسې وهي. نو دغه خلکو ته پیغام به څه ورکوئ چې یاره عوامو ته به څه پیغام ورکوي او کوم خلک چې دا کار کوي د خلکو ته به څه پیغام ورکوي او د هغې نه پس به چې کوم دی بیا حضرت په مختلفو انسانانو چې کوم روحاني بیماری وي یا کومې جسماني بیماری وي نو په هغه حواله به تاسو نه زه وظایف هم غواړم، زموږ د عوامو دپاره به اورېدونکو دپاره به چې کوم دی او کتونکو دپاره به دغه وظایف هم راکوئ. خو د ټولو نه لاول که د عوامو ته او دغه کوم دمونه او تعویضونه کوي که دوی له پیغام ورکړي نو دا به ډېره ښه شي. زه خپلو اورېدونکو او لیدونکو ورونو خویندو ته دا وایم چې دا موبایل خو تاسو ګورئ د دې نه قلاریږئ نه او دې کې نن سبا ډېر هغه خلک راغلي دي چې هغه کاروباري دي، خپل کاروبار کوي او غیر مستند وظایف، غیر مستند احادیث هغې راوړي وي صرف د خپل د یو 2 روپو غرض دپاره او هغه تاسو ته وړاندې کوي او تاسو په هغه وظایفو کې په هغه نورو احادیثو یا نور مذهبي اکټیویټیز کې تاسو مبتلا کوي نو هغې باندې اعتماد مه ساتئ، دغې باندې اعتماد مه کوئ. انشاءالله تاسو چې تپوس کوئ زمونږ هر وخت ریډیو کې را سره تاسو پروګرام کوئ، ریډیو اورئ زمونږ، نو موږ به انشاءالله ستاسو صحیح رهنمایي کوو چې یاره د قرآن او د حدیث نه او یا زمونږ د صوفیاو نیکانو صالحانو نه چې کوم وظایف ثابت وي انشاءالله هغه وظایف هغه موږ تاسو ته به وړاندې کړو، نو تاسو هغه کوئ، د دغې خلکو باندې ډېر اعتماد مه کوئ، هغه ستاسو صحیح رهنمایي نه کوي او خپل کاروبار کوي او الحمدلله زمونږ دغسې غرض نشته چې یاره موږ تاسو نه څه تمه وکړو د دنیا، صرف دا چې یاره تاسو سره زمونږ یو تعلق دی، روحاني تعلق دی، چې دغه روحاني تعلق به حال وي او ستاسو صحیح رهنمایي وشي د مذهبي میدان کې، ستاسو مذهبي کوم ستونزې دي چې تاسو هغې کې تاسو رهنمایي صحیح وشي. صحیح حضرت د ټولو لاول خو به زما ډومبۍ پوښتنه دغه وي چې په معاشره کې که نن موږ وګورو نو ډېرو خلکو ته د رشتې مسلې وي، هغه د مختلفو وجوهاتو په بنا باندې چې یاره نن سبا جهیز دومره زیات شوی دی یا دومره رسم و رواج دومره زیات شوی دی چې زمونږ ډېر وروڼه خویندې داسې دي چې د هغوی رشتې نه کېږي. او نن که تاسو خیال کړي نو په ریډیو کې یو اورېدونکي موږ ته ټلیفون کړی چې یاره زما مولانا صاحب ته درخواست دی چې د رشتې باره کې یو تیزه وظیفه راکړي، نو دلته ډېر اشد ضرورت، نو داسې هر قسمه خلکو ته ضرورت دی او پکار ده چې یو انسان چې کوم دی هغه د واده قابل نو چې د هغه رشته وکړی شي. نو د رشتې دپاره حضرت که تاسو داسې وظیفه راکئ او هغې سره چې کوم دی زموږ اورېدونکو او کتونکو ته دغه وظیفې حواله هم ورکئ چې داسې د قرآن او حدیث نه ثابته وظیفه، مجربه وظیفه چې اورېدونکي د هغې نه مطمئن هم شي او کار هم وشي. همراه صاحب مادي دنیا ده، چا سره پیسې شته، دولت ورسره ډېر دی، کاروبار دی، نوکري ده، رشتې هم ډېرې دي، بلکل، خو چې دغه څیز نشته نو بیا که ته ډېرې وظیفې وکړې خو په وظیفو باندې کار نه کېږي. خلک دنیا غواړي، کاروبار غواړي، نوکرۍ غواړي، نو اول خو دا ده چې سړی معاشي لحاظ سره ځان مضبوط کړي، بیا دې واده کوي او رشتې دې بیا غواړي، نو هېڅوک په ورته انکار ونه کړي. خو بیا کله کله دغسې هم وي کاروبار هم شته او نوکري هم شته، خو دا ده چې بیا پکې څه رکاوټونه راځي، نو چې بیا رکاوټونه راځي نو د هغې دپاره بیا صوفیه او حل خولی دی د قرآن او حدیث په رڼا کې زه درته یو وظیفه ښیم انشاءالله دغسې خلک چې هغوی ته رکاوټونه پیښیږي 21 ورځې مسلسل دا عمل وکړي. زه درته ښیم د سورې فرقان یو آیات دی، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. سورې فرقان آیت نمبر 54. دا 314 ځله روزانه وایه
ان شاء الله. او دا د حدیث نه ثابته ده، د قرآن نه ثابته وظیفه ده، زمونږ اکابرینو د کتابونو نه ثابته ده. ان شاء الله تاسو دا وظیفه چې وکړه 21 ورځې مسلسل دا وکړه، دا منځ کې چې څه رکاوټونه خدای پاک په دا رکاوټونه ختم کړي. صحیح ماشاءالله.